تصور وکړئ چې موږ په داسې یو هیواد کې یو چې ډېرې بیزوګانې پکښې دي، له انسانانو سره ګډ ژوند کوي، او سره له دې چې موږ انسانانو دې بیزوګانو ته خواړه ورکړل، استوګنځایونه مو ورته برابر کړل، درملنه مو یې وکړل، او د انسانانو په شان مو ورسره چلند وکړ، او ټول مصرف یې هم د انسانانو یعنې زموږ پر غاړه و، بیا هم موږ د حیوان او انسان ترمنځ په مهربانۍ کې توازن ونه ساتئ. بیزوګانې زیاتې سوې او انسانان له منځه ولاړل. آیا دې ته اخلاقي چلند ویلی سو؟ او دا له الحاد سره څه تړاو لري؟ دا به په دې برخه کې معلومه کړو. الحمدلله والصلاة علی رسول الله. په تیره برخه کې مو د الله پر شتون د اخلاقي میلان دلیل او دا چې د هغه د وجود منکر له هر ډول اخلاقي بنسټه بې برخې دی تشریح کړل. نن به وګورو چې دا انکار یعنی الحاد یوازې په دې کفایت نه کوي، بلکې د یو لوی جرم او تیرې لامل هم ګرځي. کله چې ملحدینو د الله څخه انکار وکړ، ډیرو یې د داروین د تکامل نظریې ته پناه یووړه ترڅو د انسان د شتون تفسیر په وکړي. موږ به په خپل مناسب ځای کې پر دې نظریه علمي بحث وکړو ان شاء الله. خو دلته زموږ هدف دا دی چې د دارویني نظریې ځینې اخلاقي فایلو ته اشاره وکړو. وبګورو چې هغه څوک چې تکامل یې د الله د شتون بدیل ګرځولی، آیا دې بدیل هغه ته کوم اخلاقي بنسټ پرېښی که نه؟ دارویني تکامل وایي ژوندي موجودات د تصادفي بدلونونو او طبیعي انتخاب په پایله کې د یوې لومړنۍ حجرې د جوړښت څخه راپیل سول. طبیعي انتخاب په دې معنی چې په طبیعت کې یوازې هغه موجود ژوندی پاتې کیږي چې د چاپیریال سره د عیارېدو وړتیا یې زیاتوي. او عیارېدل یعنې له نورو ټیټو موجوداتو سره جګړه. نو د داروین په اند جګړه د طبیعت قانون دی. دا یې په خپل کتاب د نسلونو اصل او بیا په ډیسنټ اف مین د انسان اصل کتاب کې بیان کړي. داروین دا نظریه پر انسان هم تطبیق کړه او ویل چې انسان له بیزو ته ورته نسل څخه تکامل کړی دی. او کله چې داروین په تکامل کې د لومړۍ درجې انسان خبره کوي، نو مقصد یې سپین اروپایان دي، او نور نسلونه د داروین په نظر د بیزو، ګوریلا او انسان ترمنځ په منځنۍ درجه کې دي، یعنی تکامل یې لا بشپړ سوی نه دی. داروین دا خبره پر دې بنیاد کړي چې دغه قومونه د هغه په اند په ځینو ځانګړنو کې اروپایانو ته نه بلکې بیزوګانو ته ورته دي، لکه د پوستکي رنګ، د سر اندازه، د پوزې هواروالی، د تندي راوتل یا د زامې او شونډو لویوالی. بیا داروین دې پایلې ته ورسېد چې لوړ انساني نژادونه یوازې د ټیټو نژادونو د له منځه وړلو او د هغوی سره د جګړې له لارې خپل نسل نور هم لوړولی سي. دا د سوشل داروینیزم یا د ټولنیز داروینیزم بنسټ دی. دا یعنی د داروین د بیولوژي قوانین په ټولنپوهنه کې تطبیق کول. له همدې امله کوم قومونه چې ځانونه تر موږ پرمختللي ګڼي، په لارو کې زموږ په وژلو، زموږ د مالونو په اخیستلو او د خپلو ګټو لپاره زموږ په استعمالولو کې هیڅ ستونزه نه ویني. کټ مټ هغسې لکه موږ چې له حیواناتو سره څه ډول چلند کوو. ځکه چې د داروین په اند موږ فقط له نورو حیواناتو څخه لږ پرمختللي حیوانات یو. نو څه چې موږ له حیواناتو سره کوو، هغه کسان چې له موږ ډیر پرمختللي وي هغه څه زموږ سره هم کولای سي. صبر دا یوازې یو نظر نه دی، بلکې دا کار عمل سوی دی. ځکه چارلز داروین د خپل کتاب د انسان اصل په 6 فصل کې وایي At some point in the future, not very distant, measured by centuries, the civilized race of man will almost certainly exterminate and replace the savage races throughout the world. یعنی په نږدې راتلونکي کې یو څو پیړۍ وروسته به متمدن انساني نسلونه حتما په ټوله نړۍ کې وحشي نسلونه له منځه یوسي او دوی به یې ځای ونیسي. داروین په دې نظریاتو سره د انسان پر انسانیت یو ستر ګزار وکړ. اطلق داروين بافكاره هذه الرصاصه. اروپایانو پر همدې نظریه د باور په پایله کې ډلهییزې وژنې وکړې او د نسلونو د له منځه وړلو اشر یې وکړ، په ځانګړي ډول د افریقا، امریکاګانو او استرالیا د اصلي اوسیدونکو پر ضد. د داروین د پلویانو په اند دا خلک تر دوی ډیر حیواناتو ته ورته دي. دا رښتیا ده چې د داروین تر نظریې وړاندې هم ډیرې جنایي کړنې کېدې، خو دې نظریې د مجرمانو ضمیرونو ته آرام ور وبخښي. د هغوی جرمونو ته یې علمي پلمه ور جوړه کړه، نو هغوی خپلو جرمونو ته دوام ورکړ او لا یې سخت او زیات کړل. د هغوی د جرمونو دوسیه ډیره ستره ده چې دلته یې بیانول ناممکن دي، خو ځینې لنډې نمونې به یې د مثال په توګه وړاندې کړو. د دارویني تکامل د نظریې له خپرېدو وروسته د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د استرالیا د اصلي اوسیدونکو د له منځه وړلو کمپاینونه پیل سول، او د استرالیا د تاسمانیا ټاپو د شاهي ټولنې مرستیال جیمز برنارد په 1890
1990 کال کې وویل دا اوس تر لمر سپینه او روښانه سوه چې د تکامل او د اصلي نسل د بقا د قانون له مخې هغه نژادونه چې ټیټ دي باید لوړو نژادونو ته سیمه پرېږدي. موږ به د لا زیاتو معلوماتو لپاره لینکونه هم درته پرېږدو ځکه دا حقایق دومره تکان ورکوونکي دي چې باور پرې سخت دی. په دې کمپاینونو کې د استرالیا د اصلي اوسیدونکو ماشومان وتښتول سول او ډیر یې د امریکا او برتانیا د طبیعي تاریخ موزیمونو ته ولېږدول سول ترڅو معلومه سي چې آیا دوی رښتیا هم د حیوان او انسان ترمنځ هغه ورک نسلونه دي که نه. د استرالیا لومړي وزیر کیون راډ یوازې څو کاله وړاندې د 2008 کال د فبروري پر 14مه له غلا سوو نسلونو څخه بخښنه وغوښته او د غلا سوو نسلونو څخه د کیون راډ رسمي بخښنه تر سرلیک لاندې یې دا خبر خپور کړ. د تښتونو ترڅنګ د دوی جبري شنډول هم کېدل. الى احداث العقم بشكل قسري جبري والذي كان يمارس د داروین پلویانو په ټوله نړۍ کې د هغه نژادونو شنډول کول چې دوی به ټیټ ګڼل یا به د دوی په اند په نسل کې ناسمې وراثي ځانګړنې وي او دا نسلونه به د طبیعت پروژو یو بار ګڼل. نو دا نسلونه باید شنډ سوي وای ترڅو له منځه تللي وای او د نسل اصلاح ترسره سوی وای چې دوی ورته یوجینکس وای. د یادونې وړ ده چې یوازې څو کاله مخکې د 2015 کال په فبروري کې د امریکا پارلمان دا ومنله چې د جبري شنډولو د اشر څخه و هر ژوندي پاتې قرباني ته دي $25,000 تاوان ورکړل سي. دا پریکړه تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا د سترې محکمې د 1929 کال د ورجینیا ایالت لپاره د نسل د اصلاح په نوم د شنډولو د قانون د تصویب لپاره و. د غلاسو نسلونو څخه یې بخښنه وغوښتل او د شنډولو تاوان یې ورکړ. خو پوښتنه دا ده آیا دوی له دارویني نظریې لاس په سر سول؟ آیا د دوی بخښنه په دې معنا ده چې ټول انسانان له بیولوژیکي پلوه سره برابر دي؟ من ناحية البيولوجية هیڅ کله نه، بلکې هغوی لا هم دارویني نظریه مني او په زړونو کې لا هم پر دې باور سته. همدارنګه د داروینیزم تر اغیز لاندې سپین پوستو ځینې افریقایي قبیلې هم په دې قانع کړې چې دوی تر نورو قبیلو د اوږدې پزې، قد او نورو ځانګړنو له امله لوړ دي. دا د هغو قبایلو ترمنځ د نسل وژنو د رامنځته کېدو یو لامل هم و چې پخوا یې په سوله کې ژوند سره کاوه، لکه په روانډا کې د توتسي او هوتو ترمنځ نسل وژنه. د دارویني اخلاقو له مخې لکه څنګه چې موږ حیوانات په ژوبڼ کې ساتو، همدا ډول په ژوبڼ یا باغ وحش کې د هغه کسانو په اچولو کې هم هیڅ ستونزه نشته چې یو قوم یې تر ځان ټیټ ګڼي. حیرانونکې دا ده چې دا یوازې یو اټکل نه و، بلکې په امریکا او ګڼو اروپایي هیوادونو کې همداسې پیښ شوي هم دي. په انټرنیټ کې په دې اړه انځورونه او معلومات سته چې د انسانانو ژوبڼونه یا هیومن زوز ورته ویل کیږي. په دې اړه د دردناکو انځورونو یو ارشیف سته او ډېرې لیکنې پرې سوي دي، لکه د انساني ژوبڼونو هیر سوی تاریخ. او په دې لیکنو کې لوڅ انځورونه هم سته، ځکه په ځینو دغو ژوبڼونو کې د انسانانو ته د جامو اغوستلو اجازه نه وه، بلکې نارینه او ښځې به یې لڅ پڅ پکښې ایله کړي وه او په زور به یې د ژوبڼ لیدونکو مخې ته په راوتلو او ګرځېدلو مجبورول، ترڅو دا پرمختللي خلک یې د حیواناتو په شان تماشا وکړي. دا د بلجیم په بروکسل کې یوه ماشومه ده چې سپین پوستو د تکامل په زینه کې تر ځان ټیټه بلل، نو په قفس کې یې ساتله او د حیوانات په شان یې خواړه ورکول. او دا بیا په 1906 کال کې اوتابنګا دی چې سوداګرو یې په افریقا کې کورنۍ او قبیله ځکه ور ووژله چې دوی د داروین پر پلویانو وپلوري، ترڅو هغوی یې د تکامل د دلیل په توګه نندارې ته وړاندې کړي. د ده څخه غوښتل کېدل چې په نیویارک کې د برونکس په ژوبڼ کې له بیزوګانو سره انځور واخلي چې د ده په شان نور ډیر هلکان هم پکښې وو. او په دې انځور کې بیا په فرانسه کې یوه ښځه له خپل ماشوم سره په انساني ژوبڼ کې ښکاري. او دا د فرانسې د تورپوستو د کلي یو انځور دی چې پکښې تورپوستي د حیواناتو ترڅنګ نندارې ته وړاندې کېدل، چې د داروینیانو د دا ډول غمیزو شمیر خورا ستر دی. حتی د داروین پلویان په خپله هم د خپلو اعمالو له شره خوندي پاتې نسول. دا هر څه د داروینیزم په نوم کېدل. ځینو یې ځانونه تر نورو لوړ ګڼل. د داروین د انسان اصل له کتاب څخه 40 کاله وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پیل سوه. دا د لومړۍ نړیوال جګړې سره څه تړاو لري؟ آیا موږ په ښوونځیو کې نه دي ویلي چې لامل یې د یوه سربي محصل لخوا د اتریش د ولیعهد او د هغه د میرمنې وژل و؟ دا یوازې یوه پلمه وه. دا په څو ورځو کې جګړې ته د اروپا د ټولو هیوادونو د ننوتلو سبب نسي کېدای، بلکې په دومره تیزۍ جګړې ته د چمتووالي عوامل نور وو، لکه دیني او سیاسي. او تر ټولو مهم لامل یې د ټولنیز داروینیزم خپرېدل وو چې په دې نظریه باور کوونکي ډېر اروپایان یې جګړې او پکې د وحشي حیواناتو په شان چلند کولو ته آماده کړل، ځکه د هغوی په اند جګړه او وینه تویول د طبیعت قانون دی. په جګړه کې دا دارویني چلند ډیرو لیکوالانو یاد کړی. برتانوي لیکوال جیمز جول په خپل کتاب د لومړۍ نړیوالې جګړې سرچینې کې، ریچارډ هوبستاتر په خپل کتاب په امریکایي فکر کې ټولنیز داروینیزم کې یاد کړی چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال لیکل شوی. همدارنګه دې دارویني فکر لوی قاتلان هم وزېږول، لکه هټلر
نازي مفکوره د جرمني اریایي نژاد پر برتري ولاړه وه، لکه څنګه چې په داروینیزم او د نازي نژادي هولوکاست کتاب کې راغلي، او همدارنګه ستالین لکه د یاروسلویکسي د ستالین د ژوند نښې کتاب کې چې راغلي. په دې کتاب کې راغلي چې هغه لا د کلیسا په ښوونځي کې زده کوونکی و چې انتقادي ذهن او انقلابي احساسات یې پاخه سول. بیا یې د داروین لوستل پیل کړل او ملحد سو. څو کاله مخکې CNN امریکایي شبکې یو راپور خپور کړ چې عنوان یې و جګړه د ټولنیز داروینیزم یوه نښه ده. غورچاڼ یې دا و چې کله چې ټولنیز داروینیزم د نړیوالو سیاستونو په ځنګله کې داخل سي نو حتما جګړه پیښیږي. دلته به ملحد درته ووایي چې همدارنګه ډېرې جګړې د دین له امله هم سوي دي. لومړی خو موږ د ټولو دینونو په پرتله کې ستونزه نه وینو، ځکه ځینې حق دي، ځینې تحریف سوي او ځینې باطل دي. خو دلته موږ د داروینیزم خبره کوو. په داروینیزم کې جګړه خپله یو هدف دی چې هیڅ اخلاق او اصول هم نه لري، او له دې نظریې څخه ناوړه استفاده هم نه کیږي، بلکې همداسې ده، همدا یې مفکوره ده. خو د اسلام جګړې به وروسته په تفصیل سره وڅېړو انشاءالله چې آیا جګړه یې هدف دی که نه، موخې، اصول او اخلاق یې څه دي. تر هغه وخته به په کمنټ کې د همدې موضوع په اړه زموږ یوه پخوانۍ مقاله در سره شریکه کړو. دارویني ملحدان اوس مهال زیات د کومو ارزښتونو پلوي کوي؟ فردي ازادي، مساوات، د انسان حقوق، د ښځو حقوق. راځئ په دارویني علمي بنسټونو کې د ښځې وضعیت وګورو. چارلز داروین د ښځې د ټیټ ګڼلو تخم وکری. هغه یې د تکاملي پلوه ټیټه وبلله. د په خپل کتاب د انسان اصل کې یو فصل راوړی چې عنوان یې دی د نارینه او ښځې ذهني وړتیاوې، او د ښځو د ځینو ځانګړنو په اړه یې پکښې ویلي چې دا د ټیټو نژادونو ځانګړنې دي. وروسته مشهور فرانسوي عالم ګوستاو لوبون د یوې علمي مجلې ریویو د انتروپولوژي په 1890 کال کې دوهم ټوک دوهمه ګڼه کې وویل، او هغه څه چې زه یې دلته وایم ډېر عجیب او ټکان ورکوونکي دي، نو ځکه یې حواله درکوم چې تاسې یې هم وګورئ. ما یې یوازې د انګلیسي نسخې لفظي ژباړه د لږ اختصار سره راوړې ده، او دا یو اوږد نقل دی. په پای کې به یې درته ووایم چې ختم سو ترڅو پوه سئ. ګوستاو لوون وایي د پارسیانو په څیر په تر ټولو هوښیارو قومونو کې ډېرې داسې ښځې سته چې د هغوی د مغزو اندازه د پرمختللو نارینه‌وو څخه ډېره و تورو بیزوګانو ته ورته ده، او دا کمبود ډېر پکښې څرګند دی. ټول هغه ارواپوهان چې د ښځو پر هوښیارۍ یې څېړنه کړې دې پایلې ته رسېدلي چې ښځه د انساني تکامل تر ټولو ټیټه بڼه ده، او دا چې هغوی د بالغو متمدنو نارینه‌وو په پرتله ډېر ماشومانو او ساده خلکو ته نږدې دي. بې له شکه ځینې داسې ښځې سته چې تر منځنیو نارینه‌وو ډېرې لوړې دي، خو دا د یو ناقص مخلوق د زیږېدو په څېر استثنا ده، لکه د دوه سرې بیزو زیږون. نو موږ د دغه ښځو شتون بیخي له پامه غورځولی سو. د لوبون خبرې پای ته ورسېدې، او زه له خپلو خویندو څخه ډېره بخښنه غواړم، خو لکه څنګه چې ویل کېږي د کفر ناقل کافر نه وي. او د ډاکټر جیری برګمن څو مقالې هم د دارویني لیدلوري له مخې د ښځې ټیټوالی بیانوي، او دا ښځه د داروینیزم او الحاد ترمنځ په کتاب کې راغلي دي. له پورته خبرو له ورایه ښکاري چې د دارویني تکامل پر بنسټ چې ملحدین یې مني مساوات نسته، نه ازادي سته، نه د انسان حقونه او نه د ښځو حقونه، بلکې دا هغه ارزښتونه دي چې داروینیزم یې بیخي له منځه وړي. راځئ بیرته د ملحد سره بحث ته. ځینې ملحدین به وایي موږ له دې ټولو کړنو سره موافق نه یو چې د داروینیزم او الحاد په نوم ترسره سوي دي، بلکې موږ د انسانانو ترمنځ پر مساواتو باور لرو. خو پوښتنه دا ده، آیا په دې سره تاسې د خپل داروینیزم سره په ټکر کې نه راځئ؟ ځکه تاسو د انسان د حقونو او د ښځو د حقونو د شعارونو تر اغیز لاندې د خپلې نظریې علمي پایلې صرف نظر کوئ. ستاسو د دارویني قانون له مخې تاسې باید د جګړې هغه قانون ته وفادار اوسئ چې طبیعت درته ټاکلی دی، او دا چې له هغه ړانده طبیعت سره خیانت ونه کړئ چې تاسې یې پیدا کړي یاست، او مه یې د قوي نسل د انتخاب په وخت کې مخه نیسئ چې په داروینیزم کې دې ته هیڅ اړتیا نشته چې انسان دې ځان په ښو اخلاقو سمبال کړي، بلکې دارویني ځان لوړونه له پرمختللو قومونو یوازې کبر، ځان خوښونه، طمع، انحصار او پر ټیټو قومونو د تیری په څیر اخلاق غواړي، ترڅو هغوی له منځه یوسي او خپله لا ډیره وده وکړي. تتکاثر على حسابها. ای ملحده، ستا مخې ته یوازې دوې لارې دي، یا دا چې د خپلو پلرونو لار تعقیب کړې او د هغوی هماغه جرمي په بخښنې سره د داروینیزم په اند اخلاقي تګلاره ومنې، او یا دا چې اخلاقي ارزښتونه او د انسانانو ترمنځ اساسي مساوات ومنې او پورته یادې سوي دارویني کړنې وغندې. خو اوس بیا ته له خپل ځان سره په ټکر کې، ځکه ستا د کائناتو مادي تفسیر د اخلاقي ارزښتونو لپاره بنسټ نس کېدلی، لکه په تېره برخه کې چې مو بیان کړل، او دا چې ته له خپلې مادي فکري مفکورې
مفکورې څخه بهر د بلې مفکورې اخلاق پوروي، دا په ضمن کې ستا د دارویني مادي نظام د ناکامۍ اعتراف دی او دا چې دا نظام د انسان د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. ای ملحده، ته چې بې توپیره له ټولو قومونو سره انساني ارزښتونه منې او پر کمزورو ورحم ته ارزښت ورکوې، نو ته د خپل داروینیزم له مخې غیر اخلاقي عمل کوې. لا أخلاقية حسب داروينيتك. لکه د خپرونې په پیل کې مې چې هغه مثال یاد کړ، ته هماغه ډول ټیټو موجوداتو ته د دې اجازه ورکوې چې د لوړو موجوداتو په زیان تکثیر وکړي. که د انسان پر ځای د بیزو پالنه وکړي، نو دا به غیر اخلاقي چلند وي. ستا داروینیزم د نورو قومونو کمزورو او معیوبینو سره ستا رحم همداسې غیر اخلاقي ګڼي. خپلو هغه عالمانو ته وګوره چې په خپل داروینیزم یې عمل کړی وو. هغوی له ځان سره په ټاکر کې نه وو. ټیلا وایي یوازې د فقر او لوږې د له منځه وړلو هڅه یا د کمزورو او د لږ عاید کسانو سره مرسته لا یوه لویه تېروتنه ده. یوازې د اړمنو مرسته کول لا په دارویني نظریه کې یوه بنسټیزه تېروتنه ده، ځکه دا کار په اصل کې د طبیعي انتخاب خلاف دی او د هربرت سپنسر په اند د روغتیا ساتنې لارې چارې او په روغتیایي چارو کې د دولت مرسته او د خلکو واکسینول د طبیعي انتخاب له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. همدارنګه د کمزورو ملاتړ کول یا د ناروغانو ساتنه او د هغوی د بقا هڅه کول. دا ستا هغه علما دي چې د خپلې نظریې مطابق دي. ته هغوی ته څه ځواب ورکوې او ته څه حق لري چې هغوی غلط وګڼي او پر کوم علمي بنسټ ته خپل ښه اخلاق بنا کوې؟ ریچارډ ویکارټ د دې ډول فکر په اړه داسې وایي: داروینیزم یا د هغه طبیعي تفسیرونه په دې بریالي سول چې د اخلاقو تله سرکل راواړوي. هټلر او د هغه پیروانو ته یې علمي بنسټ برابر کړ ترڅو هغوی ځانونه او ملګري قانع کړي چې په نړۍ کې د دوی هغه ناوړه جرمونه په حقیقت کې غوره اخلاقي کارونه دي. ای داروینیانو، نو بیا که تاسې د سالم او معیوب انسان، د هوښیار او ناپوه او د نارینه او ښځې ترمنځ مساوات منئ، نو په کومه عقلي دلیل تاسو په همدې کفایت کوئ؟ دا لړۍ ولې نه پسې غځوئ چې انسان د شامپانزي، ګوریلا او نورو هغو حیواناتو سره برابر وګڼئ چې ستاسو په اند د انسان سره تکاملي نږدېوالی لري؟ ځکه تاسو خو د انسان په کوم ځانګړي روحاني ارزښت باور نه لرئ چې هغوی له حیواناتو پرې جلا کړئ. فرانسیس پوکویامو په خپل کتاب د تاریخ پای کې وایي چې دا یې خلاصه ده: که موږ په رښتیا په دې باور ولرو چې انسان د حیواناتو له جملې څخه فقط یو داسې موجود دی چې د طبیعت تر قوانینو لاندې دی او هیڅ لوړ ارزښتونه نه لري، نو بیا باید ټول موجودات په حقونو کې سره برابر وي او په دې صورت کې موږ دا اجازه نه لرو چې د مساوي حقونو دفاع وکړو. باید یا یو وحشي طبقاتي نظام وي کنه مساوات ناشونی دي. دوی وایي داسې ملحدین ستا چې ښه اخلاق لري. موږ وایو چې زموږ پوښتنه دا نه ده چې آیا ملحد اخلاقي کېدلی سي او یا مؤمن بد اخلاق کېدای سي، بلکې اصلي او عقلي پوښتنه دا ده چې آیا الحاد د ښو اخلاقو سبب کېدای سي؟ بېشکه چې د ځینو ملحدینو ښه اخلاق د هغوی د الحاد له امله نه دي، ځکه دا باور چې زموږ دا ژوند هیڅ هدف نه لري، څارل کیږو نه، پر ښو او بدو عملونو جزا نه راکول کیږي، دا باور هیڅکله د ښو اخلاقو لامل نسي کېدای. دافعا نحو الاخلاق الحسنه، بلکې انسان له بیلابیلو عواملو څخه هم حتما اغېزمنېږي، لکه د کوچنیوالي روزنه او چاپیریال. الحادي عقیده هیڅکله د ښو اخلاقو سبب نه کیږي. برعکس د الله پر وجود صحیح او د اسلامي تصور سره سم ایمان انسان د ښو اخلاقو لور ته هڅوي، او که په مؤمن کې بد اخلاق وي نو دا د ایمان د کمزوري له امله دي. په خپل ایمان هیڅکله د بد اخلاقۍ سبب نه کیږي. ملحد چې څومره بد اخلاق سي هغومره خپل الحاد ته ورته کیږي، خو که ښه اخلاق خپل کړي نو له خپل مادي فکر سره به یې خیانت کړی وي. ملحد درته وایي چې عصري علم زموږ سره د داروین د نظریې د هغه تېروتنو په اصلاح کې مرسته کوي چې د ویش او طبقاتیت لامل سوي، او هغه هم بیله دی چې د نظریې بنسټ ړنګ کړي. زه بیا ټینګار کوم چې دا دلایل د دارویني تکامل د ردولو لپاره نه دي، بلکې د دې ټکي په ځواب کې وایي چې دارویني تکامل پر دې ټینګار کوي چې د انسان په شمول ټول موجودات په دوامداره توګه بدلون کوي، او دا لازمه بولي چې د اوسنیو انساني قومونو ترمنځ خامخا لوړ او ټیټ موجود دي. او په دې خبره کې داروینیان هیڅ اختلاف نه لري. اختلاف یا یوازې د دې لوړوالي په معیار کې دی چې آیا د ککرۍ د اندازې پر اساس لوړ یا ټیټ دي، که د سترګو د رنګ یا د تندي د راوتلو پر اساس، که د پوزې د اندازې پر اساس، یا هم د رواني جوړښت او داسې نورو پر اساس. مګر په اصل کې د داروینیزم پر اساس د انساني قومونو ترمنځ ټیټوالی او لوړوالی باید موجود وي، چې دا حتما د هغه کرکجن تبعیض سبب کیږي چې موږ یاد کړ. لدې هر څه وروسته به نو د اسلام دا نعمت درکړی وي چې د اصل له مخې د انسانانو ترمنځ پر مساواتو ټینګار کوي. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
یعنی ای انسانانو تاسو مو د یوه نارینه او ښځې څخه پیدا کړي یاست او د دې دپاره مو قومونه او قبیلې کړي یاست چې سره وپېژنئ بېشکه د الله په اند عزتمن هغه څوک دی چې ډېر تقواداره وي بېشکه الله په هر څه پوه او خبر دی. پرهیزګاري یعنی الله د سیالۍ ډګر داسې څه ګرځولي چې انسان خپله د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه کولی سي. نه یې د پوستکي رنګ د سیالۍ ډګر ګرځولی، نه د شونډو اندازه او نه د پوزې شکل. او له دې وروسته به دې د اسلام دا نعمت هم درک کړی وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي نه عرب تر عجم لوړ دي، نه عجم تر عرب، نه سپین تر تور او نه تور تر سپین مګر په تقوا. او وایي ښځې د نارینه‌و خویندې دي. نو هم دې هغه الله لروي چې موږ یې پوه کړي یو چې موږ په دې ځمکه کې د جګړې لپاره نه بلکې د الله د عبادت لپاره پیدا سوي یو. هغه چې د خلکو سره یې نیکي کول، پر کمزورو رحم کول او پر ځان ترجح ورکول یې له مهمو عباداتو څخه ګرځولي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.